یو غلام هم د دوو مالکانو خدمت نشي کولی، ځکه چې یا خو به هغه د یو نه نفرت کوي او د بل سره مینه، او یا به هغه د یو وفادار وي او د بل نه به کرکه کوي. تاسو د خدای پاک او د مال دولت دواړو یو ځای خدمت نشئ کولی. ځکه زه تاسو ته دا ویم چې د خپل ژوندون دپاره دا اندېښنه مه کوئ چې څه به وخورو، څه به وڅکو او یا څه به اغوندو، ولې ژوندون د روټۍ او بدن د جامو نه ډېر غوره نه دی څه. د عوام مارغانو ته وګورئ، دوی نه خو کري او نه ریبي او نه یې خمبو کې جمع کوي، خو بیا هم ستاسو آسماني پلار هغې له رزق ورکوي، نو بیا تاسو هغه ته د هغې نه ډېر اهم نه یې څه. په تاسو کې داسې څوک شته چې هغه په اندېښنو خپل ژوند یو ساعت قدرې زیات کړي؟ د جامو اندېښنې بیا د څه دپاره؟ په پټو کې ځنګلي ګلونو ته خو خیال وکئ چې هغه څنګه راټوکېږي، نه خو هغې خواري کوي او نه ځان دپاره جامې جوړوي. خو زه تاسو ته دا ویم چې سلیمان چرې هم سره د خپل ټول شان او شوکت د دې ګلونو په شان ښایسته جامې اچولې نه وي، خو که چرې خدای پاک د پټو وښوله داسې جامې ورکوي کم چې نن شته او سبا به په تنور کې غورځولی شي، نو ولې هغه به بیا تاسو ته ښکلې جامې در نه کړي څه؟ ای د کم ایمان خاوندانو، نو دا اندېښنه مه کوئ چې څه به وخورو، څه به وڅکو یا څه به واغوندو. په دې ټولو څیزونو پسې بېدینه ځغلي، خو ستاسو آسماني پلار ستاسو د حاجتونو نه ښه خبر دی. تاسو د هر څه نه اول د خدای پاک د بادشاهۍ او د هغه د رښتینولۍ لټون کوئ، نو بیا به هغه دا ټول څیزونه هم تاسو ته درکړي. ځکه د سبا غم مه کوئ، سبا به خپل غم په خپله کوي. د نن دپاره نننی غم کافي دی.